شکر او فشار ناروغي چې په نړۍ کې ډیری خلک ترې رنځ وړي او په مخنیوي کې ورلمخه بېلابېلې مؤسسې او روغتیایي ټیمونه لاس په کار شوي هم دي. له دې جملې څخه اوس مهال د ایوبي الشفا روغتون او نویجن فارما مؤسسې په ګډه همکارۍ د تریزیو او علیشیر اوسیدونکو ته د یادې ناروغۍ د له منځه وړلو په موخه وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کړل. د ایوبي الشفا روغتون مسؤلینو په وینا دوی په یاده سیمه کې 350 کسانو ته چې د شکر او فشار ناروغۍ پر انځخته دي روغتیایي خدمات وړاندې کړل. د دواګانو موږ شفاخانې سره په تفاهم د 50 نورو کسانو دپاره په لاره دي. نو انشاءالله 350 کسانو ته به دلته خصوصا په ځانګړي توګه د فشار او شکر ناروغۍ دپاره مکمله درملنه کیږي. هدف هم همدا ده چې د دې خلکو د تداوي ترڅنګ موږ یو اویرنس دی ته ورکو، یو وګړی دی ته ورکو چې شکر ناروغۍ نه بلکې دا یو نړیوال ایشو، یو نړیوال مقصد جوړ شوی ده. شکر نه داسې دی چې تنها یو مرض ده، شکر ډېر اختلاطات ورکوي. یو تعداد امراض چې هغه موسمي امراض دي هغې دپاره به موږ په مختلفو ساحو کې فري کیمپونه ولرو. د نویجن فارما مؤسسې مسؤلینو په وینا د ښه پرسونل او ښه کیفیت لرونکي درمل څخه په استفادې په دې هڅه کې دي ترڅو خلکو ته په ښه شان خدمات وړاندې کړي. نویجن فارما چې دا د ازبکستان هیواد کمپنۍ ده، ملټي نیشنل کمپنۍ ده چې تقریبا په 25 هیوادونو کې د افغانستان په ګډون په 25 هیوادونو کې کار کوي. او د دوی د کمپنۍ کوم دغه چې ده مثلا اکسلریټینګ افورډیبل میډیسن په ښه کیفیت او په های کوالټي سره دوی خپل خدمات وړاندې کوي. بلخوا د تریزیو اوسیدونکي خوښ دي چې ورته د روغتیا په برخه کې وړیا خدمات وړاندې کیږي او له حکومتي چارواکو او نورو مؤسسو غوښتنه کوي ترڅو په بیلابیلو برخو کې ورسره لازمه همکاري وکړي. دغه بازور ته تاګ یا مثلا کوبل ته تاګ یا پېښور ته دې پوره موږ اول اقتصاد نه لرو، اقتصاد مو ډېر ضعیف ده. بل دا نن چې دی رغول دي د ایوبي الشفا روغتون کارکوونکي دې نه موږ ډېر خوښ یو او ډېر خوښ یو ځکه چې په کور کې نه موږ معاینه وشوله، موږ ته دویا ورکولی کېږي. او مو سره مریضونه سره دي زنانه شکر یا ده فشار یا ده ډېر جګ دي که نه، نو بیا ډاکټر صاحب موږ معاینه وکړله، ټیسټ یې نه وکړله، اوس یې دوایي وکړله. شکر ده الحمدلله الله مهرباني ده. موږ ته دا دوایي به معلومه شي 15 ورځې بعد بیا وغوښتلو چې بیا به 15 ورځې بعد راشي دوایي پاته به معلومه شي. موږ د دولت نه دا تقاضا کوو، خواهش کوو چې په هره برخه کې کومک وشي، ځکه چې دا داسې ځپل شوي منطقې دي چې هیڅ کومک نه ده شوی. په دې 20 کالو کې په تور لیست کې وي دا منطقې هېچا کار نه ده کړی. اوس د چارواکو نه دا غوښتنه کوو چې په حد اعظمي لوړ حد په لوړ قدرت باندې منطقو کې کار وکړي، ځکه چې دا ډېرې ځپل شوي دي. یاد دې وي چې د ایوبي الشفا روغتون او نویجن فارما مؤسسې مسؤلینو زیاته کړه په نږدې وختونو کې به د خوست په ټولو ولسوالیو کې دې ته ورته روغتیایي خدمات وړاندې کړي.